سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. وای بازار کې روان وم، یو دکان باندې لیکلي وو د زړه اصلاح او درملنه. دغه دکان ته ننوتم، ومې لیدل چې سپین ږیري خلک دي. پوښتنه مې وکړه، دلته د زړونو درملنه کیږي؟ یو راته وکتل، مسک شو او ویل هو. وروسته یې زما لاس ونیو او ویل زویه، ستا د زړه ضربان ډېر زیات دی، خو تشویش مه کوه، زه یې نسخه لرمه. هغه وویل په دې نړۍ کې بېلابېل زړونه شته، لکه سلیم زړونه، خسي زړونه، سخت زړونه، نرم زړونه، مجروح زړونه، مغروره زړونه او فیاض زړونه، چې زه یې د ټولو دوا لرم. ما وویل ژر کوه، نسخه راته ولیکه. هغه وویل ای زویه، ستا روزي تر مخه مقرره شوي، نو تشویش مه کوه. دوهم دا چې ستا دوست تر تا هم عاجز دی، نو مه ترې ډارېږه. درېیم دا چې ستا دښمن له تا ضعیفه دی، نو مه ترې ډارېږه. زړه دې له دریو شیانو پاک کړه: بدي، کینه، چل او فریب. زړه دې له دریو شیانو ډک کړه: راستي، اخلاص او تقوا. زړه کې دې درې شیان ځای کړه: الله جل جلاله ته تسلیمي، محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه، د الله جل جلاله شکر. ښکاره او په ټول مخلوقات الله ته پرېږده، ځکه د انسان اصلاح کوونکی یوازې الله دی. ته یوازې د ځان د اصلاح باره کې فکر وکړه. له درې شیانو لرې وسه: د خلکو باره کې خبرې، د خلکو سره چل او فریب، او له بدو خلکو سره ناسته.